السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو سلامونه، نیکی هیلې او ښې چارې. الله دې وکړي چې تر دې دمه خوشحاله، سوکاله او د صحت په جامه کې اوسئ. دوستانو، دانیال ثاقب کامرانزی یو ور بیا د پښتو ټي وي یوټیوب چینل پښتانه خپرونه کې د یوې نوې ویډیو سره ستاسو په چوپړ کې یم. دوستانو، دا د دې لړۍ درېیمه ویډیو ده چې په دې کې د پښتنو نور قومونه تاسو ته درپېژنو. نورې ویډیوګانې چې مونږ مخکې جوړې کړې دي هغه په لینک کې شته دی. تاسو که د ویډیو ډسکرپشن ته لاړ شئ، هلته د هغې لینک شته دی. تاسو کولی شئ هغه ویډیوګانې هم که مو نه وي لیدلې هغه وګورئ. دوستانو، نننۍ قبیلې چې زه له تاسو سره د هغې په اړه معلومات شریکوم، هغه پنځمه قبیله عثمانزي دي. مخکې د دې نه چې زه د عثمانزیو په اړه تاسو ته معلومات درکړم، دوستانو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو هم در سره خوښه او له ملګرو سره یې شریکه کړئ. البته په عامه اصطلاح ویډیو لایک او شیر کړئ. دوستانو، که چیرې د عثمانزیو د قبیلې د نسب شجره په غور سره وګورو، نو دا به راته څرګنده شي چې دوی سربڼي پښتانه دي او د مندړیو خاښ ګڼل کیږي. عثمانزي د یوسفزیو د سیمې په ختیځه برخه کې د اباسین پر غاړه او د مهابند د غره په سهیلي لمنو کې پراته دي. ټوپۍ، مینې، کوټه او مرغوز د دوی د سیمو مشهور کلي دي. د عثمانزیو نور خیلونه هم په دې ډول دي: اکازي، کنازي او علیزي، چې دا د صدو اولاده ده. که څه هم په عثمانزیو ورګډېږي، خو ځان ته یې بل نوم غوره کړی دی. د عثمانزیو د قبیلې درې واړه ښاخونه د شیخ ملي د ویش له مخې برابرې پلرنۍ برخې لري، چې دغه درې واړه ښاخونه په برابر ډول خپلې پلرنۍ ځمکې کري او ورنه ګټه اخلي. همداراز د علیزیو د طاهر خېلو څانګه ډېره مشهوره او په ګنګر نومې سیمه کې مېشته دي. د تاریخ حیات افغاني په استناد دوی په هغه وخت کې 12 وسلوال کسان درلودل. د دې قبیلې په اړه نور معلومات نشته، او که شته هم نو لیکوال په کتاب کې نه دي راوړي. شپږمه قبیله اټوال. که چیرې د اټوال د قبیلې د نسب شجره په غور وګورو، نو دوی په اصل کې غلجي پښتانه دي او په لندړو پورې یو تړلی ښاخ دی چې زیات شمېر یې د زابل ولایت په اړوندو ولسوالیو په تېره بیا د دایچوپان په سیمه کې یا د دایچوپان په ولسوالۍ کې استوګنه لري. چې ښایي اټوالو په پخوا وختونو کې کوچیاني ژوند درلود. دوی به د موساخېلو اندړو سره یو ځای د مني په موسم کې د ناور او مالستان له غرونو شولګر او قره باغ ته راښکته کېدل او له دې ځایه به کندهار ته لیږدېدل. خو اوس دوی زیاتره کلیوالي ژوند غوره کړی. اټوال میلمه پاله، دینداره او زړور خلک دي. اووم، احمدزي. احمدزي په اصل کې غلجي پښتانه دي او په سلیمان خېلو ورګډېږي،
خو نن د سلیمان خېلو نه د لرېوالي او هم د شمېر د ډېروالي په وجه د پښتنو ډېره پیاوړې او غښتلې قبیله شمېرل کېږي. د دغې قبیلې خلک د افغانستان په ډېرو ولایتونو او په تېره بیا په پکتیا، لوګر، ننګرهار، لغمان، مزار شریف، بغلان، هرات، کندوز او فاریاب کې هم استوګنه لري. د احمدزیو قبیله د پکتیا د مهمو قبیلو په ډله کې شمېرل کېږي چې زیات شمېر یې د ګردیز په شمال ختیځ او جنوب کې د رود احمدزي او میلن په سیمو کې استوګنه لري. د پکتیا ولایت احمدزي د منګلو، توتاخیلو، خدرانو، زرمت او لوګر د ولایت سره پوله لري او 1454 کال د یوې سروې له مخې د دوی شمېر په پکتیکا کې د 100,000 تنو په شاوخوا کې ښودل شوی و. د لوګر ولایت احمدزي د دغه ولایت په ځینو سیمو لکه ازره، التمور، سرخاب او بازک په دښته او محمد اغه کې ژوند کوي. د ننګرهار ولایت احمدزي د دغه ولایت په مرکز جلال آباد د سره رود ولسوالۍ د احمدزیو په کلي کې، د چپرهار د ولسوالۍ د دولتزیو په کلي، د حصارک غلجایي په ولسوالۍ او د کامې په ولسوالۍ کې استوګنه لري. د لغمان ولایت احمدزي د دغه ولایت په مرکز او هم یو شمېر یې د کابل او لغمان ترمنځ د کابل سیند پر دواړو غاړو میشته دي. د احمدزیو یوه پیاوړې څانګه د موساخېلو په نامه سره شهرت لري چې اکثر خلک یې کوچیان دي. لیکوال وایي چې زه په 1454 لمریز کال کې د میدان وردګو ولایت د بېسودو دویمې حصې ولسوالۍ ته تللی وم او هلته مې د احمدزیو کوچیانو په زرګونو کېږدۍ لیدلې وې. ځکه همدا احمدزي او نور کوچیان د دوبي په موسم کې البندونو ته تلل او د دوی د څارویو لپاره دغه سیمې ډېر ښه څړځای شمېرل کېده. په پښتنو قبیلو کې تر بلې هرې قبیلې د احمدزیو د قبیلې خلک په جرګه کې ډېر مهارت لري او د دوی جرګې درنې ګڼل کېږي. په پخوا وختونو کې به که چیرې د نورو پښتنو ترمنځ کومه جګړه او لانجه پیښه شوه نو خلک به د احمدزیو د قبیلې جرګه مارانو ته ورتلل او د دوی په مرسته او منځګړتوب به یې شخړې او لانجې اوارولې چې بیا به وروسته د دواړو خواو د منلو وړ وې او عمل به پرې کېده. احمدزي زړور او په هېواد مین خلک دي. د انګریزي ښکېلاکګرو پر خلاف د دوی د غیرت او مېړانې نمونې په تاریخ کې ثبت دي. د روسي یرغلګرو سره د مبارزې په ترڅ کې هم دوی د مبارزې سنګرونه تاوده ساتلي وو چې زموږ هېواد او تاریخ پرې ویاړي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او د وطن ګوند مشر نجیب الله هم د احمدزیو د قبیلې پورې اړه درلوده او په اصل کې د پکتیا ولایت د رود احمدزي د میلن د کلي اوسیدونکی احمدزی پښتون و. همداراز په احمدزیو کې د جنرال شاپور احمدزي او د افغانستان د اوسني ولسمشر ډاکټر اشرف غني احمدزي نومونه هم یادولی شو. د احمدزیو ځینې څانګې او خیلونه دا دي: علادین خیل، عیسی خیل، یحیی خیل، زونډي خیل، موسی خیل، ابراهیم خیل، معروف خیل، جبار خیل، ستانکزي، عبدالرحیمزي یا ادرحیمزي چې دغه څانګې بیا په لاندنیو کوچنیو ښاخونو ویشل شوي دي. علادین خیل په بادین خیلو او کوچي خیلو، عیسی خیل په سادو خیلو، بازو خیلو، محمد علي خیلو، بادشاه خیلو، خواجه خیلو،
تورخیلو او مانیخیلو باندې ویشل شوي. همداراز یحیی خیل په فتح الله خیلو، سلام خیلو، کامران خیلو، خانه خیلو، ازک خیلو او فیروز خیلو. زونډي خیل په شاخیلو او خرم خیلو، موسی خیل په کړو خیلو، پینده خیلو او منصور خیلو. معروف خیل په بادین خیلو، شکر خیلو، محمد خیلو، عبدالرحمن خیلو او سرکی خیلو باندې ویشل شوي دي. دا و د احمدزیو قوم په اړه معلومات. اوس راځو اتمې برخې ته، اڅکزي. اڅکزي د پښتنو یوه خورا نامتو، غیرتي، میلمه‌پاله او په خپلواکۍ مینه قبیله ده چې د ګران افغانستان په تاریخ کې ویاړلی نوم لري. زموږ پښتپوهان اڅکزي د پښتنو د سربند د ګروپ نه شمېري چې په اصل کې دراني پښتانه دي او د زیرک د څانګې پورې تړلي دي. که چیرې د اڅکزیو پښتنو د نسب شجره وګورو، په لومړي سر کې په دوو لویو ښاخونو ویشل شوي دي چې ګوجین او بادین نومیږي. د ګوجین څانګې په لاندې ډول دي: حمیدزي، ملیزي، اشیزي، عثمانزي، علیزي، نصرتزي، غنیزي، خدرچیزي، صالحزي، مټکزي، ادوزي، ملایزي، سلطانزي، شکرزي، اسحاقزي او گبرزي. همداراز د بادین خاخ هم په لاندو څانګو ویشل شوی دی: کاکوزي، غیبیزي، شمشوزي، پیرالیزي او پانیزي. د اڅکزیو د استوګنې سیمې په لاندې ډول دي. اڅکزي هم په افغانستان کې میشته دي او هم په سویلي پښتونخوا کې. هغه اڅکزي چې په افغانستان کې ژوند کوي، نو دوی د سپین بولدک په ولسوالۍ، ریګ، د کندهار د ښار په مرکز او د ډنډ په ولسوالۍ، د هلمند په ولایت، ارزګان، هرات، بادغیس او کابل کې استوګنه لري. خو هغه اڅکزي چې په سویلي پښتونخوا کې اوسي، نو زیات شمېر یې په کویټه، چمن، کلای عبدالله، ګلستان، کوکک، خواجه عمران افغاني، پښین، توبه، جلګه او زیارت کې استوګنې لري. په کندهار پورې اړوند اڅکزي د سپین بولدک په ولسوالۍ، د ریګ په ولسوالۍ، د دامان په ولسوالۍ او د ډنډ او پنجوایي په ولسوالیو کې استوګنه لري چې شمېر یې 300,000 تنو ته رسیږي. د هلمند په ولایت کې میشته اڅکزي د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه، د نادعلي په ولسوالۍ، ګرمسیر ولسوالۍ او د ناوه بارکزایي په ولسوالیو کې میشته دي چې په نوموړي ولایت کې یې شمېر د 10,000 تنو په شاوخوا کې اټکل شوی دی. د هرات ولایت اڅکزي د هغه ولایت په مرکز او همداراز د انجیل، پښتون زرغون، ګلران او د غوریانو په ولسوالیو کې میشته دي چې شمېر یې په نوموړي ولایت کې د 20,000 تنو په شاوخوا کې ښودل شوی دی. د ارزګان ولایت اڅکزي د هغه ولایت په مرکز ترینکوټ، د چوره په ولسوالۍ، د خاص ارزګان په ولسوالۍ، د ګیزاب ولسوالۍ، د کجران په ولسوالۍ، د دهراروت په ولسوالۍ، د شهید حساس په ولسوالۍ، ښایي اوس د دې ولسوالۍ نوم بل څه وي، او د نیش په ولسوالۍ کې استوګنه لري. او د اڅکزیو ټول شمېر په دغه ولایت کې تقریبا د 200,000 په شاوخوا کې ښودل شوی دی. د بادغیس ولایت اڅکزي د هغه ولایت د بلامرغاب د ولسوالۍ په بېلابېلو کلیو کې میشته دي چې د دوی د سرشمېرنې په برخه کې
له لیکوال سره موثق معلومات نشته. مشهور انګریزي مورخ مونټ سټورات الفنسټن په خپل نامتو اثر د کابل سلطنت بیان کې لیکلي دي: اڅکزي اکثره کروندګر دي، که څه هم یوه اندازه ځمکې لري، خو د خپل ژوند لپاره په ځمکو اتکا نه لري. د دوی څاروي د خواجه عمران په غرونو او د توبې په هسکه سیمه کې ساتل کیږي، په داسې حال کې چې اوښان یې د شوراوک په شګلنه سیمه کې پوول کیږي. اڅکزي په داسې ځمکه پراته دي چې یا خو لغړ غرونه دي او یا سپېره ډاګونه او یا هم خالصې شګې. د دوی د کرنې ځمکې خورا لږې دي. د کندهار اڅکزي د کرنې پرته د سوداګرۍ په چارو هم بوخت دي. د دوی یو شمېر خلک کوچیاني ژوند هم لري. د اڅکزیو ښاغلي خلک: اڅکزي د تاریخ په اوږدو کې د ښکېلاکګرو په وړاندې ډېرې مېړانې او سرښندنې هم کړې دي. اڅکزیو د تاریخ په اوږدو کې د ښکېلاکګرو په وړاندې ډېرې مېړانې او سرښندنې هم کړې دي چې د دوی دغه مبارزې زموږ د ویاړلي هېواد ګران افغانستان په تاریخ کې په زرینو کرښو لیکل شوي دي. د اڅکزیو په نامتو مبارزینو کې یو هم غازي عبدالله خان اڅکزی و چې په 1841 زېږدیز کال کې په ملي پاڅون کې انګریزي ښکېلاکګرو ته مرګوني ګوزارونه ورکړي دي چې د ده په ویاړلي نوم هر افغان ویاړي. د اڅکزیو بل نامتو او غیرتي شخصیت غازي مداد خان اڅکزی دی چې د افغان انګریز په دویمه جګړه کې د میوند د فاتح غازي محمد ایوب خان ترڅنګ د انګریزانو غوږونه ښه ورتاو کړي دي او هغوی ته یې ښه ماتې ورکړې ده. د غازي مدد خان پلار بدین خان او نیکه یې ګل محمد خان هم میړني خلک تیر شوي دي. همداراز داروخان اڅکزی هم د اڅکزیو یو ډېر معزز او د درناوي وړ مشر تیر شوی دی. په سویلي پښتونخوا کې د اڅکزیو په ملي مبارزینو کې خان شهید عبدالصمد خان ویاړلې مبارزې د پښتنو د مبارزو په تاریخ کې یو ویاړلی باب دی چې د پښتنو او بلوڅو د حقه حقوقو لپاره یې مبارزې کړي او په پای کې د پاکستاني جنرالانو لخوا په شهادت ورسید. اوس د ده زوی محمود خان اڅکزی د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر د پښتنو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره چې په پاکستان کې تر پنجابیانو وروسته دوهمه ستره ډله ده، خو له بده مرغه له هره پلوه د خپلو حقوقو نه بې برخې او محرومه ساتل شوې ده. د مبارزې بیرغ راپانده ساتلی او د خپل شهید پلار ویاړلې لاره تعقیبوي. همداراز په اڅکزیو کې د خان محمد ایوب خان اڅکزي مبارزې د اڅکزیو د مشهورو علمي شخصیتونو هر یوه شاعر او لیکوال ملا عبدالرحیم اشیزي او هم د ارواښاد محمد عالم بڅرکي نومونه نه یوازې د اڅکزیو ویاړونه دي بلکې د دې هېواد هر افغان پرې ویاړي. دا و تر دې دمه د پښتنو د یو څو نورو قبیلو په اړه معلومات. دوستانو تر بیا چې ستاسو درانه چوپړ ته د یوې نوې ویډیو سره راځم، تاسو په لوی الله سپارم. خوشحاله سوکاله او آباد اوسئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زمونږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي. ډیره مننه. د الله په امان.